بسم الله الرحمن الرحیم. نن د مې 2 تاریخ ته همداراز وا په 2011 کال کې چې د پاکستان ښار ابټاباد کې د امریکای فوجي اپریشن کې اسامه بن لادن مړ شو. اسامه بن لادن څوک څنګه جهادي جوړ شو، د ژوند د حالات چې کم د تیر کړي دي القاعده تنظیم جوړ کو او تر مرګ پورې نو دغه باره کې نن تاسو سره خبره کوو. اسامه بن لادن د سعودي عربو یو ډیر انفلوئنشل او بااثره خاندان بن لادن خاندان چې د هغې سره تعلق ساتو او هغه شان یو مالدار کورنۍ د الک په شان د ژوند تیرېده. د جدي په کینګ عبدالعزیز یونیورسيټي کې د اکونومکس سټوډنټ و، د معاشیاتو سبق وي. په دغه دوران کې د مسلم برادرهوډ اخوان المسلمین تنظیم یو سړی عبدالله اعظمي نومو، هغه سره د ملاقات وشو او هغه د یو روحاني استاد جوړ شو. دغه نه انسپایر شو او د جهاد دنیا ته راغی. 1979 کالو انو هغه کالو چې کله روس په افغانستان باندې حمله کړې و او په ټوله اسلامي دنیا کې مسلمانانو کې داسې یو فضا جوړه شوې و چې یو کافر ملک یعنی روس په افغانستان باندې مسلمان ملک باندې حمله کړې ده، نو د روس خلاف جهاد کول پکار دي. نو یو خاصه د سنټیمنټس او د فضا داسې جوړه شوې و. بل طرف ته چې کوم دی نو د امریکای او د روس په منځ کې هم کولډ وار سوړ جنگ جاری و. د امریکای هم دا غوښتل چې روس په افغانستان کې تباہ کی ختم کړي. د امریکای هم دغه امریکای سعودي عرب پاکستان په شریک باندې د مجاهدین په ټولو مسلمانانو نه راغونډېدل. دلته پاکستان کې ایران کې د هغې لپاره ملټري کیمپس جوړ شو او بیا به دلته راتلل. اسامه هم په هغې کې شو. اسامه یو ډېرې مالدارې کورنۍ والا سړی و، نو د دې وجې نه د اسامه خپل مال حال چې ډېرې زیاتې پیسې وي ورسره او د نورو عربیانو هغه مال به د ده په لاس باندې راته او دلته کې پاکستان نه او بیا افغانستان کې به مجاهدین باندې لګېدو. نو اسلحه به پې اخیستې شوه، خوراک په د مجاهدینو لپاره اخیستې شو او پیسې به ورکولی شوې، ټریننګ به ورکولی شو، بیا به هغوی د روس خلاف استعمالېدل. 10 کاله دور د اسامه دلته کې دغه شان تیر شو. دې کې د امریکې ته هم دوره کړې وه او د امریکې دپاره هغه ټیم داسې و لکه چې سونې کې چړیا وه. نو د امریکې ته دوره کړې وه، 2 هفتې تېرې کړې وې. د خپل روحاني استاد چې کوم عبدالله اعظم نه دی هم هغه زمانه کې امریکا کې و، نو د سره پکې بیا ملاقات وکړو. د روس ته شکست نه بعد اسامه چې کله خپل ملک سعودي عرب ته واپس لاړ نو د یو هیرو ویلکم شو. د چې د یو څو کاله د خپل ملک تیر کړل نو د رایل فیملی چې د شاهي خاندان هغه سره اختلافات رالل. نو اختلافات یو په دې باندې هم رالل چې کله عراق په کویت باندې حمله وکړه نو د سعودي عرب او شاهي خاندان غوښتل چې د سعودي د دفاع لپاره د امریکای فوج په سعودي کې دیره کی. اسامه وی نه مونږ یو کنه مونږ به د سعودي دفاع کوو، د امریکای فوج ته ضرورت نشته. او چې کله د سعودي شاهي خاندان ناو نه منل نو د هغې د وجې نه د اسامه د هغې خلاف داسې بغاوت غونته وکړو. بیا هغوی هم د خلاف ایکشن واخیستو او په 92 کې هغوی ډېر خپل ملک نه بار کړو. بیا د سټیزنشپ هم کینسل کړو. نو د 92 نه والی 96 پورې د سودان کې وخت تیر کړو او 4 کاله د سودان کې. بیا چې کله امریکای سودان پرشرایز کړو نو هغوی هم راوباسو او هغه امریکای چې لږ وخت مخکې دی د امریکای دپاره یو ډیر زیات خوښ سړی و، اوس د امریکای دشمن جوړ شو ځکه چې د امریکای نور ضرورت نه و، اوس امریکای دته دهشتګرد وي. نو په دغه چې کله د روس جنگ ختمېده نو په دغه دور کې اسامه دغه غټ سټپ اوچت کړو چې د القاعده په نوم باندې دغه جهادي تنظیم جوړ کړو چې لږ وخت بعد ټوله دنیا د هغې نه واقفه شوه او القاعده څو ځایه چې کوم دی نه مغرب او د امریکای په مفاداتو باندې به حملې کولې. په دې کې دغه غټ حمله راله چې د 2001 کالو د سپتمبر 11 تاریخ او د القاعده چې کوم منصوبه جوړه کړې وه د هغې منصوبې مطابق هغه خپل هغوی د نیویارک د ایرپورټ نه د ایرپورټس نه چې کوم دی نه دغه جهازونه به بره کړل او د 9/11 اټیک وشو چې هغه ورلډ ټریډ سنټر تباه شو. 3000 معصومه خلک پکې مړه شو. د هغې نه بعد امریکای بیا مکمل وار آن ټیرر په نوم باندې د دهشتګردۍ خلاف جنگ شروع کړو. افغانستان باندې حمله وکړه او اسامه دا جنگ د القاعده خلاف او هغوی چې د القاعده خلاف دی د اسامه خلاف دی او اسامه اوس د دنیا موست وانټډ پرسن جوړ شو. دغه د امریکای د حملې نه بعد هم یو څو میاشتې یا څه وخت او پته نشته چې څومره وخت دی هلته کې و ځکه چې د پاکستان صحافي حامد میر د 3 انټرویوز کړي دي. هغې کې د اخري انټرویو هغه 2001 کې د 9/11 د اټیک نه بعد کړې ده چې هغه پخپله حامد میر وایي چې زما د هغه نه کله انټرویو کوله نو چې په دې کې د اسامه یو ځای راغی، د اسامه غوږ کې څه ووې او اسامه ما ته ویې چې ګاډي کې کېنه او ځه او ما ورته ویې چې یو څو د پوسونه دې ویې چې بس ختم او د هغې نه بعد وی چې موږ د هغه ځای نه ووتو نو 6 منټه 10 منټه بعد په هغه ځای باندې امریکایي بمباري وکړه. نو دا امریکایي بیا په افغانستان باندې حمله کړې وه. نو اوس پته نه لګي چې څومره وخت بعد اسامه او دغه خاندان
اوس د خاندان خبر رااله نه دا به و چې اسامه 15 ودونه کړو 2 ښځو له طلاق ورکړه او 3 ورسره وي بیا تر مرګه پورې او د اسامه له 15 شتونواله تر 13 شو پورې بچیو پرې کې سالکان مو سجنکای هم وي د اسامه خاندان د 9/11 نه بعد بیا خبره بالکل بل شان شو د اسامه خاندان د لرونه د مور هغه خوم چې کم دینو یو انفلوئنشل فیملی و څوک په لبنان کې او څوک په امریکا او یورپ کې هغه چې 9/11 اٹیک وشو او اسامه نوم پکې راغی نه هغه مرګونه پرې خو د سعودي عربو درالل سعودي عربو کې هم چې کم دینو حکومت هغه باندې پابندای ولګولې سفري پابندای او هغه در ډیره وخت پورې تر دې پورې چې اوس وای دا غینه د سفري پابندای لر شوی دي هر اسامه خپل خاندان داغه خزي او واړه چو ناغه د سره بالکل په افغانستان کې بیا چې کله د 9/11 اٹیک او د افغانستان جنگ ډوټ شو هغه افغانستان پرې خو ویل شي چې لس کالو پورې د اسامه د خاندان ډیر خلک په ایران کې کله به ایران کې هغه ملمانو په تور باندې کله به چې کوم نه د پناهګزینو په تور او کله د قیدیانو په تور او په 2010 کې چې کوم نه نو القاعده دلته کې یو ایرانی په پاکستان کې راونی وو او داغه په بدل کې چې کوم نه دغه فیملی دلته نه بازیاب کړه نو دا هغه نه پس بیا چې کوم نه د اسامه فیملی دا سی ویل شي چې ډیر وخت پورې بیا په پاکستان کې او نو د کله پاکستان ته راغلي دي پوره پته نه لګي چې کله راغلي دي دا ویل شي چې اسامه مخکې مړ شوی راو د ابټاباد د اپریشن سره د امریکای ډراما وا او دې کې نه د مړ شوی خدای ته پته لري چې کوم نه اختیار والے خو دې کې چې کوم خبره ده ناغدار د طالبانو ری پوره دور کې اسامه چې کوم نه په افغانستان کې بیا د امریکای د عملیات بعد بیا واپس چې کوم نه راوته د اسامه مور ورونو چې کوم نه یو پیری ته یو انټرویو کې دا وی چې ډیر یو خالق او ډیر خيار ډیر قابل بس دا دک چې په یونیورسيټي دور کې هغه لري جهادیانو نه متاثر شو دل تراغه موږ به دې باندې نو خوشاله چې هغه جهادي شو نو موږ به دې باندې نو خوشاله نو هغه وایي چې موږ اوسم چې کوم نه دا نه منو چې هغه 9/11 اٹیک کې چې کوم نه اسامه انوارو د اسامه رونه چې هغه په انټرویو کې دا خبره وکړه چې موږ د دینه پریشان یو چې د اسامه یو زیه حمزه بن لادن چې هغه وایي چې زبر پلار په کناکشه قدم باندې زم او د پلان مرګ بدله به امریکای نه اخلم خا ور سره اوس دا چې هغه دا وي په دغه انټرویو کې د اسامه مور او رونه چې موږ اخیری ځل باندې اسامه سره په 99 کې افغانستان کې ملاو شو او چې 99 کې افغانستان کې موږ ملاو شو نو اسامه ډیر زیات خوشاله او موږ دلته کې سره زی تیرې کړې وي موږ ډیر قدر کړو موږ ډیر خوشاله باندې ګرځولو زونه به راته خول کویت کې یو سړی پاتې کېدل کوهاټ او پښتونو هغه الته کې کوم نه دا خالد شیخ چې یو جهادي دی او د 9/11 اٹیک کې نوم راځي د سره دوستانه جوړه شو داغه په وینا باندې هغه دلته کې اسامه لوي چې کوم نه ابتباد کې راځي نو ځای واغستو بیا کور جوړ کو بیا دلته کې اسامه پکې سټل کو نو هغه وی تر اخره پورې چې کوم نه هغه لري اسامه د کور کې دغه کې اوسېده او مخامخ داسې وجه لګی نه دی دلته کې اوسېږي نو امریکای ته څنګه پته ولګی چې په دې کور کې اسامه دی نو امریکای یو د سی آی ای یو داسې یو غونډه کې منصوبه جوړ کړه چې جعلي د پولیو یو مهمه جوړ کو هغه کې یو پښتون ډاکټر شکیل افریدی هغه پکې هغه په ذریعہ باندې پته ولګول چې دې کور کې اسامه دی یو اسامه چې کوم یو خپل د خزو کې یو خزه نو هغه خیر یې نومو هغه وایي چې کوم نه دلته کې چې کلا د ایران نه دلته کې رااله نو د هغه نوم پته ولګی چې دا دلته رااله نو چې اسامه کې نه دلته کې بیا امریکای چې کوم نه د ملټری اپریشن کو د 2011 کال کې په دغه 2 مې باندې شپه باندې او د اوباما په اډر باندې اوباما یو ویډیو کې چې کوم نه دا لایو دا اپریشن کاته او سحر لږ کوم نه دا خبره ټولې دنیا ته پته ولګی دا چې اسامه بیګا شپه د امریکای په دغه ملټری اپریشن کې مړ شوی دی د پاکستان حکومت او اوباما اوس خپل یو کتاب کې لیکل لري او اوباما په هغه کتاب کې وایي چې ماته ډیر ګران کار داو چې د پاکستان صدر اوسې زرداری هغه سره دا خبره څنګه کوم چې موږ بیګا اپریشن کړی دی د جسټیفیکیشن به څنګه کوم ځکه چې دا خو د پاکستان خود مختارای باندې حمله و نو هغه وایي چې ان ایکسپیکټډلی ما چې کله صدر زرداری سره خبرې وکړې نه د هغه طرف نه ماته اډوسو ریاکشن داسې شو نه کو او ماته یو الټا خوشاله وای ماته وی چې او دا طالبان او دا ملیټنټ سیګم دین دی بنظیر بټو زما خزم مړه کړی و نه سی آی ای چې دلته هغه کوم کمپیوټر د په خپل قبضه کې واغستل نه د اغې نه چې کوم نه کوم سيزونه چې اغې کېونو اغې جاری کړل نه د اغې نه دا پته لګي چې د اسامه شخصیت څنګه و نه د اغې نه چې کوم سيزونه را معلوم شو اغې کې سندرې چې کوم وی غانې وی او اسامه باورې نه اغې کې عربای غانې وی 90% کو عربای غانې وی اغې کې د انډیا د رومانټیک فلمونو چې کوم نه سره غانې وی د نصرت فتح خان رات فتح خان کوالای وی پکې پښتو غانې وی پکې فلمونه پکې وو نو نېشنل جیوګرافیک دا ډاکومنټریز وبکې د هالیوډ فلمونه وبکې کارټونانو وبکې کارټون سیریزونه کې دي چې د ماشومانو لپاره او د کشان د انګریزي ژبې د رسالې او دا به پکې وي چې دا هغه کته
کتابونه به هم کتل، کتابونه پکې وو، هغې کې د جماعت اسلامي د بانی چې دی مودودي، نو د ده کتابونه پکې ومو یو دوه. زموږ چینل باندې همدغه شان معلوماتو لپاره اسانه پښتو ژبه کې زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.